السلام علیکم فرندز ویلکم بیک خراغلاست درته وایم انګلیسي زده کړې ته دوستانو نن په دې ویډیو کې موږ د بیګنر درس ویو کوم چې this that these او those دی موږ this that ذکر کړو دی باندې موږ بحث کړو خو اوس به these those سره هم وایو او په this that به هم لږ رڼا واچو نو راځئ چې ویډیو شروع کړو this is a pen this is a pen دا یو قلم دی This is a pen دا یو قلم دی کوم یو شی چې موږ سره نږدې نو هغې دپاره به موږ this استعمالو صحیح شو چې موږ سره نږدې او موږ هغه په ګوته کوو چې دا فلانکی شی دی نو موږ ورته this کارو او چې لرې شی به ورته کارو that is a pen that is a pen هغه یو قلم دی ګوره په دې دواړو کې ما چې دی یو ته هغه لیکلی یو ته دا لیکلی دا مطلب دا دی چې یعنې دا this یعنی دا یو قلم دی نشانی مې ورته هم ورکړي ګوره یو ته مې نږدې قلم دی ورسره او یو ورسره لرې دی او دا دویم چې دی that is a pen هغه یو قلم دی ګوره وړاندې مې ورسره قلم دغه کړی هغه یو قلم دی یعنی this د نږدې دپاره او that د لرې دپاره خو مفرد چی هغه سیز به مفردي صحیح شو نو بیا موږ this او that ورته استعمالو دریم this is a book This is a book دا یو کتاب دی This is a book دا یو کتاب دی ګوره this چې دی نږدې دی او یو دی نو ځکه موږ ورسره this وکارول This is a book دا یو کتاب دی څلورم That is a book That is a book هغه یو کتاب دی هغه یو کتاب دی مفرد او لرې دی چې کله موږ ته یو څه نږدې دوباره یو ځل په رڼا واچوم چې کله موږ ته یو څیز نږدې او موږ وایو چې او مفرد نو موږ ورته this کارو This is فلانکی او چې کله لري نو بیا ورته that استعمالو that is a book یا that is a pen اوس چې دی this that کې یو څو مثالونه نور وایو لومړی this is my car this is my car دا زما موټر دی this is my car دا زما موټر دی موږ سره نږدې ولاړ یو نو موږ ورته چې this is my car دا زما موټر دی That is not my car دویم That is not my car هاغه زما موټر نه دی That is not my car هاغه زما موټر نه دی یعنې لرې دی ورنه او ته چې هاغه زما نه دی او دا زما موټر دی صحیح شو دریم This is not your house This is not your house دا ستا کور نه دی house کور This is not your house دا ستا کور نه دی څلورم That is your house That is your house هاغه ستا کور دی نو د بعضو کې چې کوم موږ منفي راوځي ناټ هم سره لګولی دی او د بعضو کې چې دی ساده جمله دی یعنی this نږدې دپاره بیا ویم او that چې دی د لرې دپاره چې کله مفردي اوس راځو د these او those باره کې مثالونه this چې دی موږ د نږدې دپاره کارو او مفرد او that چې د لرې دپاره او these چې کوم دی these چې نږدې او د یو څخه زیات شی نه او دوست چې دی چې لرې وي او د یو څخه زیات وي یعنې په لنډه موږ دا ویلی شو چې this په ځای باندې موږ these کارو خو جمع شیانو دپاره او that په ځای باندې those کارو د لرې شیانو دپاره او جمع چې وي صحیح شو اوس مثالونو کې به نور هم ذهن واضح شي لومړی مثال these are my pens these are my pens دا زما قلمونه دي ګوره these موږ وکارو او د یو څخه زیات قلمونه دي او نږدې دي نو موږ وایو these are my pens دا زما قلمونه دي درې قلمه دي نو these are my pens دا زما قلمونه دي یعنې نږدې دي او جمع دي لنډ دویم those are books those are books هاغه کتابونه دي those are books هاغه کتابونه دي لرې دي او جمع دي یعنې د یو څخه زیات دي those are books هاغه کتابونه دي یعنې those موږ د لرې دپاره کارو چې جمع وي دریم these are balls these are balls دا بالونه دي these are balls دا بالونه دي نږدې د موږ سره او د یو څخه زیات دي یعنې جمع دي these are balls these نږدې دپاره څلورم او اخرې those are red flowers those are red flowers هاغه سره ګلونه دي هاغه سره ګلونه دي دوز ګوره د لرې دپاره مو کارو او د جمع یعنې ګل چې دی د یو څخه زیات دوه ګلونه دي نو those are red flowers هاغه سره ګلونه دي صحیح شو بیا وایم these د نږدې دپاره چې جمع وي او those د لرې دپاره چې جمع وي یعنې د یو څخه زیات وي these او those
اوس چې دی دوستانو د this that او these او those مکس مثالونه دي. صحیح ده. نو دا مثالونه به اوس وایو یو په یو باندې. لومړی I like this cat. I like this cat. دا پیشو زما خوښه ده یا دا پیشو زما خوښیږي. نږدې ما سره دلته پیشو ده اوس وایم چې I like this cat. دا پیشو زما خوښه ده یا دا پیشو زما خوښیږي. ګوره نږدې ده او یو ده نو موږ ورته this کار کړو. صحیح ده. دویم کې Can you see that fish? Can you see that fish? آیا هغه ماهی ګوري؟ موږ اکثر خلک دوی کوي هغه وګوره هغه. نو دلته موږ that وکارو یعنی ماهی لرې دی او یو دی نو موږ ورته Can you see that fish? آیا هغه ماهی ګوري؟ یو دی او لرې دی نو موږ ورته that وکارو. دریم Look at that tree. Look at that tree. هغه ونه وګوره. هغه ونه وګوره. دلته اوس چې دی ونه لرې ده او مفرد ونه ده نو موږ ورته وایو هغه ونه وګوره. که چیرته دا جمع وي نو موږ ورته Look at those tree. Look at those trees. نو بیا به ونې جمع کېدي هغه ونې وګوره. صحیح ده. دلته مفرد ده موږ that ولګو. څلورم These are nice bags. These are nice bags. دا ښایسته بکسې دي. These are nice bags. دا ښایسته بکسې دي چې دی موږ سره نږدې دي او بیګونه چې دي یو نه زیات دي. ګوره رنګارنګ بیګونه دي او یو نه زیات دي یعنې 3 بیګز دي. بکسې چې موږ ورته وایو دا ښایسته بکسې دي. نږدې دي موږ سره. ټول نه اخرې Those are nice cars. Those are nice cars. هغه ښایسته موټران دي. هغه ښایسته موټران دي. دوست چې دی موږ ویلو د لرې دپاره اوس دا موټران لرې دي او دوه دي یعنې یو نه زیات دي نو موږ ورته دوست کار کړ. هغه ښایسته موټران دي. هغه ښایسته موټران دي. نو دا د نن ورځې درس دوستانو چې this that these او those یعنې دا او هغه موږ اکثر وایو که نه دا وګوره یا هغه وګوره یا دا ښایسته دی یا هغه ښایسته دی. نو موږ اکثره دې شنو کې بګنر والا غلطیږي this او that او these او those کې. نو دا کم سنګلر یعنی مفرد د پاره چې ما اشاره کړ this او that دا دوستانو تاسو د these او those ته تبدیل کړئ او کوم چې دا these او those ولا ما لیکلي دي جمع د پاره دا تاسو مفرد ته تبدیل کړئ او لاندې کمنټ کې ولیکئ. نو امید کوم چې د درس نه تاسو لږ ډېره فایده کړې وي. تر بل ویډیو الله پامان.